نو ماوی نن درته د دې صورت متعلق خبره کوم، د دې شان او د دې مقام راته بیانوم، او هغې کې مې یو څو مقاصد دي د الله د رضا دپاره. یو مقصد مې پکې دا دی چې په دې صورت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر لوی شان بیان شوی دی، ډیر لوی مقام بیان شوی دی، ډیر لوی مرتبه بیان شوی ده. د رسول الله مبارک ډیر لوی شان پکې بیان شوی دی، او د الله د مینې او د محبت چې ورسره کوم اظهار شوی دی، نو تاسو ته پته ولګي چې واقعي رسول الله مبارک محبوب کبریا دی، د الله ډیر خوښ دی. او تاسو به د محبت ډیر واقعات اوریدلي، تاسو ورته لو سټوري وایئ، خو دا صورت کې چې الله د رسول الله مبارک سره کوم لو او محبت کړی دی دا بل شان دی. نو یو مقصد مې دا دی چې د رسول الله شان او مقام تاسو ته پته ولګي. دویم مقصد مې د دې صورت د بیان دا دی چې ما تاسو ته وی اکثر ائمه حضرات په دې منځونو کې وایي، نو چې کله ته نن معنی او مقصد یې زده کړې نو دا صورت او دا مونځ به بیا خوند درکوي، او دا الفاظ چې ویلي کېږي نو تاله به خوند درکوي چې دا په کوم شان الله د دې خپل محبوب سره مینه محبت او کړی دی، او دا تسلی ولا په کوم شان باندې ورکړی ده، تا ته به اوس پته ولګي. نو دویم مقصد مې دا دی چې ستاسو زده شي چې مونځ خوند درکوي، عبادت خوند درکوي، چې امام بیا ولاړ یو ته په یو خوا په بله خپه نه وړي، بلکې د الفاظو ته سوچ کې چې یو آیت د رسول الله مبارک په شان کې په کم مقام بیان شوی دی. دویم مقصد مې دا دی. او دریم دا دی چې د دې صورت څه بعضې خصوصیات دي، بعضې خصوصیات چې هغه خصوصیاتو باندې ته دا صورت وې نو منګ او تاسو د خپل رب ته ډیر محتاج یو، هر وخت ورته حاجتمند یو. اوس به د دې رب نه منګه په کومه طریقه یو څیز حاصلو چې رب زمونږ رضا شي، نو د هغې دپاره لوی شي ذکر و اذکار دی. په ذکر و اذکار انسان الله ته ډیر نږدې کېږي، دا یاد ساتئ. او چې کله انسان د الله ذکر د الله یاداش پریږدي، د ده بېغله تباه و برباد شي، الله دې د دې ډول ساتي. ځکه وهب ګل حاجي صاحب الله په قرآن کې وایي ومن یعش عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا فهو له قرین. وی کله چې یو انسان د الله ذکر پریږدي، د الله یاداش پریږدي، د الله سره تار کټ کي، نو وی شیطان راشي چې خو دوه لارې دي، یو الله ته ده، دویمه به بیا ما ته وي. نو دا شیطان راشي او د ده په دې زړه باندې خپلې پنجې خښي، نو بس بیا چې شیطاني څه کارونه هغه به بیا ته کوي. ولې کاکا جی انسان د الله د ذکر نه غافله شو، نو د الله د ذکر نه به مونږ او تاسو نه غافله کیږو، هر وخت به الله ته سوال کوو. اوس به کومه طریقه کوو؟ نو بعضې طریقې دي، بعضې دغه دي چې په هغې طریقه باندې سړی الله ته نږدې کیږي. نو د دې صورت څه خصوصیات دي او څو ابر ته بیا په آخره کې بیان کړم. خرونو دا صورت دوحا دا مکی صورت دی، او د مکی په دې لومبي ادوارو کې د نبوت دا نازل شوی دی. نازل څنګه شو، شان نزول یې څنګه و، داسې چلو شو چې څه وخته پورې په رسول الله مبارک وحی بنده شوه، وحی نه راتله. دا وحی څومره بنده شوه؟ دا بعضې علما وایي 3 کاله و، دې ته زمانه د فترت هم وایي. بعضې علما وایي نه دا 1 کال وه، او بعضې علما وایي نه دا 6 میاشتې وحی بنده وه، او بعضې علما وایي نه دا 18 ورځې وحی بنده شوې وه. بس د الله څه حکمت و وحی بنده شوه، جبریل به نه راته. دی دوران کې د رسول الله مبارک وحیم بنده شو، د رسول الله مبارک دا ګوته زخمی شوه، څه کار یې کو نو دا ګوته زخمی شوه، نو د هغې نه به وینه تله. نو رسول الله مبارک دا خپله ګوته وتړله. خو دی دوران کې چې دا ګوته زخمی شوه، نو په موته باندې څو مونځونه فرض دي؟ 15. خو په رسول الله مبارک 6 مونځونه فرض و، هغه به د تهجد مونځ په نبي علیه السلام فرض و.
خو د دې ګوتې دوران کې نبي علیه السلام به د تهجدو منځله نه راپاڅېده، مونځ به یې نه کوم. نو دی خوا وحی نه راتله، دی خوا تهجد مونځ د عذر د وجې نبي علیه السلام پرېښوده. نو د نبي علیه السلام کور سره خوا کې د هغه د تره کور و د ابیلهب. نو د ابیلهب یو ښځه وه، د هغې نوم و ام جمیل، قرآني کافره ده. څنګه ابیلهب قرآني کافر دی، داسې دا ښځه هم قرآني کافره ده. وامرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد. دی ام جمیل به رسول الله مبارک له ډیر تکلیف هم ورکو، ډیر تکلیف. چې دا ګوته زخمی شو، تهجد له نبی علیه السلام نه پاسېده. نو دې ته خو پته و د کورونه یو ځای او د نبی علیه السلام تهجد خو به داسې و چې د شپې به پکې جړا کوله. نو دې چې ولیده چې دې پاسیم نه نبی علیه السلام، وحی هم بنده شوه. نو په مکه مکرمه کې یو پراپیګنډه مشهوره کړه. الله اکبر. داسې پراپیګنډه مشهوره کړه چې د سړي په خولې هم دا خبره نه راځي، خو دا د هغې هغه کفر هغه دغه و. نو نقل کفر نه باشد. او په بخاري شریف کې دا حدیث دی، نو ځکه یې بیانوم. وی د رسول الله مبارک نه خپل شیطان خفه شوی دی، نعوذ بالله. جبریل ولا نه راځي او الله ته خفه شوی دی، ځکه چې وحی هم نه راځي او تهجد هم نه پاسي، خو الله ته خفه دی که نه. یا دا خبرې په مکه کې مشهورې شوې، چې دا خبرې مشهورې شوې. نو رسول الله مبارک په دې خبرو پروا نه ساتله، خو بیا هم بشریت تقاضا ده انسانو. نو زړه کې نه راتلله، خو داسې ښکاري چې رب خفه شوی دی، دا خبرې چلېدي او دغه کېدي او لګیا وي. په دې خبرو نبي علیه السلام ته ډېر سخت تکلیف رسېده. پته وته چې ما نه رب نه خفه کېږي، خو بیا هم چې یو سړی لګیا وي او دغه کوي نو تکلیف رسي. نو نبي علیه السلام زړه خفه شو. چې خفه شو با 17 ورځې یا 6 میاشتې یا کال پس حضرت جبریل علیه السلام راغی او دا صورت یې راوړه او دا صورت یې رسول الله مبارک ته بیان که چې د رسول الله مبارک کم شان، کم مقام، کم مرتبه او الله چې کم د مینې او د محبت اظهار پکې کړی دی، هغه به ستاسو ته پته ولګي. اوس به تاسو پېژې چې واقعي الله په کم شان باندې د رسول الله مبارک هغه تسلي وکړه، د رسول الله مبارک ته هغه لوی لوی انعامات یې وله ورکړل. نو تاسو به دې صورت پته ورڅه. صورت شروع د څه نه وشوه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. والضحی. الله لومبې قسم وخوړه، زما د قسمي په ضحا باندې. ضحا څه ته وایي؟ ضحا دې ته وایي چې دا انور روخیږي او دا تمام جهان د سارې رڼا شي. خو دا کله رڼا کېږي؟ مونږ خو اوس دا د یخنۍ موسمونه دي، په عربو په مکه کې د یخنۍ موسم نشته. نو الته چې 8 بجې شي نو ته به جوړې نیمه غرمه ده، او چې 10 بجې شي نو ته به سم مکمله غرمه وي. نو د ضحا دا وخت دی 10 بجو ته مثال په طور باندې وي. نو 10 بجې کاکاجي جهان رڼایي، ټول جهان رڼایي. نو الله وی زما د قسم وی په دې رڼا ورځ باندې چې دا تمام جهان رڼا شوی دی. دا الله د عظمت یو معنا دا ده. واللیل اذا سجا، او زما د قسمی په شپه باندې چې تیاره خوره شي. نو د الله د قدرت لویه نښه ده، د الله د قدرت لویه نښه ده که نه؟ دا څومره ښکلې رڼا ده. ماښام به تیاره راشي، داسې تیاره به شي چې دا اوس خو دا لیټونه او بلپونه دي، خو چې مکمل تیاري او تا سره لایټ او ټارچ او بلب نه وي که نه، نو وهاب ګل صاحب سړی د شپې دا خپله ګوته مومي، دومره تیاره شي. نو الله وی زما دې په دقې د شپې په دې تیاره قسم وي. دا د الله د قدرت وی نشانه. یو معنا دا شوه. دویمه معنا دا ده چې څنګه دا ورځ روښانه شي نو د خوشحالو شي. رڼا خوشحالي ده او تیاره څه شی دی؟ غم دی، خفګان دی. نو رسول الله مبارک ته الله وی دا خو زندگی ده، کله به رڼا وي خوشحالي به وي، وحی به راځي، کله به شپه شي وحی به بند شي غم به شي. نو دا څه خبره ده؟
دې پسې چې بیا کوم جواب قسم دی هغه راته ویمه نو خوشحالۍ پسې غم او غم پسې خوشحالي دا د انسان د زندګۍ سره تړلې خبرې خو امام فخرالدین رازي دلته ډېر ښکلې معنا کړې ده او هغه د سړي زړه ته پروزي او شاه عبدالعزیز په تفسیر عزیزی کې او دقه شان مولانا اشرف علی تانوی صاحب رحمهم الله هغه وی د ضحا نه مراد والضحا ای د دوالو جهانو سرداره ستا د مخ د ټول جهان د پاره رڼا دی زما د ستا په دې ځلیدلي مخ باندې قسم په دې ځلیدلي مخ دا روخانه مخ چې دا تمام څنګه دا انور تمام جهان روخانه کوي دقه شان ستا دا مخ هم د تمام جهان د پاره رڼا ده او دا حقیقت هم دی روح د رسول الله مبارک عایشه بیبي وی وابګله دي یو ځل د شپې ستنه روکه شوه ستنه نو ستنه ته په دې غټو غټو لیټونو هم نشي پیدا کولی د شپې رانه ستنه روکه شوه ګرځېدم وپسې دې کې رسول الله مبارک راغی صرف یې وخاندل او د هغې خنده او د هغې مخ د وجې ما غستن د ځمکې نه د هغه د مخ د رڼا د وجې راواخېسته خو داسې رڼادار مخ و نو زما د ستا په دې رڼا مخ باندې قسم واللیل اذا سجا او څنګه چې دا تکه توره شپه ده نو د رسول الله مبارک دا ویښته مبارک او زلف مبارک دقه شان تورې وي د نبی علیه السلام ټول سر تک تور په ګیره کې صرف 11 ویښته سپین شوي نور سر مبارک بالکل تک تور زلف به په شا باندې راړولې وي ښه مزېدارې نبی علیه السلام زلف مبارک وي سر به نه کټا کړ صرف دو موقعو کې سر کټا کړی دی حلق یې کړی دی چې یو د حج او یو د عمرې په موقع باندې او نور نبی علیه السلام به ویښته ساتل هشته مزېدار دا د نبی علیه السلام طریقه کو څوک ویښته ساتي دا د رسول الله مبارک سنت دی بالکل ساتلی شي خو خیال وی ساتي رسول الله مبارک وی من کان له شعر فلیکرم دا چا چې ویښته وي نو دی به یې ګورې ښه اهتمام او خیال به ساتي ښه مزېداره شیمپو باندې وینځل ښه ښکلی تیل دا پکې اچول پکار دی او داسې نه چې شګاړ شي بل ګرځي دا بعضې چې ګرځي دا سقا ویښتې نیولې وي سپږې پکې شوي وي دا د نبی علیه السلام د سنت خلاف دی ګورې ویښته چې پرېږدي ښه ښکلې مزېدار پرېږده او شا پورې پرېږدي شي یو لمه ده یو جمعه ده وغیره په هغه په هغې تفصیل کې راته نظم خو نبی علیه السلام به ویښته پرېږدي او که یو سړی یې کټا کوي نو د کټا کولو نه منې نه ده راغلې حضرت علی رضی الله تعالی عنه مخکې یو ځل رسول الله مبارک وی انسان چې د غسل جنابت پې راغی او د ده په سر کې د یو ویښته برابر ویښته اوچ پاتې شو غسل یې نه دی شوی نو حضرت علی رضی الله تعالی عنه به عمري سر کټا کو سر به کټا کو موږ چې څنګه سر کټا نو نبی علیه السلام پې بد نه دی ویلی چې دا دی ولې کټا کو نو چې نبی علیه السلام پې بد نه وي جایز دی نو سر کټا کول هم جایز دی او سر ویښته پرې نو الله رسول الله مبارک ته وی واللیل اذا سجا ستا په دقې تکو تور ویښتو په زلفو مې د قسم دا درې معنی علماو کړي دي اوس جواب قسم څه دی الله په کوم شان باندې د رسول الله مبارک دا کوي اوس زه تا ته وایم هلکه قسم دی دا په خدای مې د قسم وي دا نو ته ما ته څه خبره ده نو چې الله دا دومره غټ قسمونه وخوړل جواب قسم څه دی ما ته وګورئ اوس ګوره ورته والضحا واللیل اذا سجا زما د قسم استا په دې روښانه مخ باندې او زما د قسم استا په دې تورو زلفو باندې ما ودعک ربک وما قلا تا ته خو نن راغلي دي دا کافران او دا وایه چې الله د رسول الله مبارک نه خفه شوي دي او الله پرېښي دي نو ما ودعک زما د قسم وي په نور باندې او د دې په رڼا باندې او زما د قسم وي ستا په دې تورو زلفو باندې ما ودعک نه ما ته پرېښي او نه زه تا نه خفه یمه الله اکبر ما نه ته پرېښي ما ودعک ما نه پرېښي ته وما قلا او نه زه تا نه خفه یمه اوهو ډېره لویه تسلي ده یار الله جبریل راولېږه چې ما ودعک زتانا نخ ما نه ته پرېښي چې دوی وی پرېښوده وما قلو نر سره دشمني کو نر نه خفه
دا بس خبره ختمه وه چې ما نه ته پرېښي او نه رانه خفه یم خو الله وایي نه په دې چېرته کار کېږي دوی دا خبرې کړې دي اوس انعامات واوره وللآخرة خیر لک من الاولی وللآخرة او آخرت چې کومه لفظي معنا ده هغه راته اول کوم بیا راته وروستو مفهومي کوم او آخرت خیر ډیر بهتر دی لکه ستا دپاره من الاولی د دې دنیا نه دنیا کې څه دي اصل کامیابی اصل نعمتونه اصل خوشحالی خو به د آخرت وي الله دې زمونږ او ستاسو هم نصیب کړي نو آخرت ستا دپاره ډیر بهتر دی د دنیا نه آخرت ستا دپاره ډیر بهتر دی د دنیا نه یو معنا دا خو علما وایي دا معنا په خپل ځای ډېر اعلی ده اصل معنا چې ده نو دا د رسول الله مبارک د تسلی دپاره دا وایي وللآخرة خیر لک من الاولی آینده ژوند آینده وخت رستو چې کوم وخت را روان دی دې ته آخر وایي که نه آخر وخت ستا دپاره ډېر بهتر به وي دا اول وخت نه ماضی کې چې کومه زندگی تیر شوې ده ماضی کې هغه زندګۍ نه به د فیوچر د مستقبل زندگی ستا ډېره خشته وي آینده جون به ستا د رستو جون نه ډېر مزیدار وي مطلب څه دی مطلب وره وللآخرة او آخر به بهتری د اول نه یعنی چې ستا اول اوس د دې نه پس کومه یوه ورځ راځي دا به د رستو نه بهتره وي هره یوه ورځ آینده به ستا د رستو ورځې نه بهتري مطلب څه چې قدم په قدم به ته په کامیابو باندې روانې قدم په قدم نن کومه کامیابي به سبا به د دین هم لویه وي سبا بله کامیابي ده د هغې نه به بله ورځ لویه کامیابي نو رستني وخت نه به آینده وخت ستا دپاره ډېر بهتر وي دا ډېره لویه خبره ده او همداسې وشو د دې صورت نه پس هر یوه ورځ د رسول الله مبارک د رستو روزو نه ډېره بهتره وي مکه کې دوی تنګه مکه کې دوی خپکه مکه کې به یې پکاڼي راوړل مکه کې به یې د لرې دا د زناور دا ارس به یې ول په شاګانو اچول واښه به نبی علیه السلام کاڼي به یې پې غورځول په طایف کې د کړي مدینې منورې ته لاړه نبی علیه السلام مدینه منوره کې به اول د صحابو سر شیندلې کېده رستو به هغوی ته ورکړي نو کامیابی مسلمانان او صحابم ډیر را ده کېدل نو الله ورته خفه کېږم زه به نه تا پرېږدم او نه به رانه خفه کېږم بلکې دا وره چې هره یوه ورځ به ستا د بلې ورځې نه بهتر باندې روانه وللآخرة خیر لک من الاولی او بیا ورته څه وایي الله اکبر دا د مینې او د محبت هغه انتها دی کې ده ولسوف یعطیک ربک فترضی ولسوف او ډیر زر دی چې یعطیکا زه به تا ته درکم ولسوف یعطیکا دربکم څوک به راکړي ربک ستا رب څه به راکړي فترضی نو دومره به څه درکم چې ته به وایې بس دی یا الله تا به راضي کومه ولسوف یعطیکا ربک فترضی ډیر زر دی چې زه به تعالی هغه څه درکم چې ته به راضي شي بس ته به وایې بس دې کې زمونږ دا علما څه ناشنا عجیبه خبرې کوي چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره کم شان او کم مقام دی یو خدا وره چې الله وی ولسوف یعطیکا رومبي خدا رستو چې بیا کوم معنا کو بیا بر هغه ډیر خوند درکې زه به تعالی درکم یو اعطا ده یو عطا ده په عربی کې یو عطا ده او یو اعطا ده عطا دې ته وایي اڅه ده چې زه تعالی یو څیز درکمه چې دا پن والا نو دا دې پن والا تعالی دا والا عطا دې ته وایي ته دا والا نو اوس د دې دا امکان شته چې زه تا نه دا واپس والم دا والا ونیسه کیدای شي ته دین چې وینیسه کیدای شي زه راته وایم چې یو وخت دپاره دا ځان سره کښېنه دا واله دې ته وایي عطا او یو دا اعطا دلته اعطا لی ولسوف یعطیکا
یعطي عطا څه ته وي؟ عطا دې ته وي چې تاله ما درکړې دی، بس دا واله دا ستا شو. نو ستا چې شو نو دې کې دا بیا دغه دی چې یو شیز دې چاله ورکړ نو دوباره یې ترې نشي اخیستی. نو الله وی دومره به څه درکړم او بیا دوباره اخیستل نه دي، دا به عمري تاثري. یو معنا دا شو. دویمه دا ده چې ولسوف یعطیک ربک فترضی، زه به تاله هغه څه درکړم چې ته به راضي شي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې موقع باندې څه ووی؟ په دې موقع ده ووی وی زه به د هغې پورې یا الله نه راضي کېږم. دا خبره اورې ډېره د غور ده. زه به د هغې پورې نه راضي کېږم یا الله چې زما مسلمان ګناهګار امتي، زما مسلمان ګناهګار امتي تر د اخره پورې چې کم زما کم ګناهګار امتي دي چې تر څو هغه جنت ته نی داخل شوي زه به نه رضا کېږم. نو الله به همداسې موکي چې د رسول الله مبارک کم ګناهګار مسلمان امتي دي چې کله هغې پورې به رسول الله مبارک وي زه نه راضي کېږم چې دې جنت ته نی داخل شي. او داسې به الله وکړي ډېر ګناهګاران به جهنم ته لاړ شي. رسول الله مبارک به شفاعت کبرا کوي، شفاعت به کوي یا الله ده وبخي. الله به معمولی شان سزا ورکړي، ده به کوي. بعضې باندې به الله داسې دغه راکاږي چې بس زه ته داسې ځه، لکه څنګه لکه حدیثو کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرماوي د قیامت ورځ به وی زما یو امتی به الله راولي. قسم د الله په ذات دا د حدیث الفاظ دي، ما ته ګوره. وی الله به ورته وایي چې الله به څه چلو کړي؟ لومبې داسې ما یلیقو بشانه، څنګه چې د الله شان سره مناسب دي. وی الله به پې د هغې لاس واچي چې د الله لاس پې دا مونږ غله نشو ثابتولی، خو ما یلیقو بشانه د مثال په طور الله به پې د لاس داسې واچي. ورته وی بنده اتعرف ذنبا کذا و کذا و کذا، وی تا ته پته ده هغه پلانکې ګناه. زموږ شهید اسلام مولانا حسن جان صاحب رحمهم الله چې کله به دا حدیث بیانو نو هغه به وی الله به ورته چې اتعرف ذنبا کذا، بنده هغه ګناه راته یاد ده، هغه نسوار چې دی اچولی، هغه پردي ګنونه چې دی ګنې مات کړو، هغه به د مثال په طور وي. دغه شان ګناهونه اتعرف ذنبا کذا و کذا، پلانکې ګناه، اډینګرې ګناه، دا واړه واړه ګناهونه به ورته یادوي. وی دې په زړه کې خدای دګي چې خدایه پاکه دا خو هغه واړه واړه دي، هغه غټ ګناهونه یاد نه کړي، هغه غټ ګناهونه ونه ښیې. الله ته خو پته ده، دې به په دې زړه کې وي. نه الله خو علیم بذات صدور دی، د ده په زړه به دغه وي وی تعرف ذنبا کذا، وی او یاده ده راته یا الله، بله هغه هم راته یاده ده یا الله، څه دغه را سره شته هېڅ نشته، خو یا الله زړه کې مې ده چې زما یو رب دی او ډیر کریم دی او رحیم دی، او که زه ورته توبه وباسم نو زما ګناهونه به معاف کړي، زما ګناهونه به معاف کړي. او زما یو ډیر عظیم پیغمبر دی جناب محمد رسول الله، د هغه امت کې پیدا یم. دې به زړه کې دا خبرې راولي چې دا راولي الله به ورته وي ښه چې زړه کې دې دا راغلو چې زما یو کریم رب دی یو رحیم رب دی، نو ای بنده د دغې پیغمبر د خاطره چې دا څومره ګناهونه دې کړي دي دا ټول معاف کول پرېږده، دا ټول مې راله په نیکو بدل کړل، زه جنت ته لاړ شم. رسول الله مبارک وی الله به زه راضي کېږم. فترضا ولسوف یعطیک ربک فترضا، ډېر زر دی چې الله به تعالی هغه څه درکړي چې تا به رضا کړي. نو نبی علیه السلام وی هغې پورې به زه نه رضا کېږم چې زما ګناهګار امت ټول ما جنت ته نی بوتلی، او الله ورسره وعده کړې ده چې زه به تا راضي کوم. دا خورونو یو علمی خبره شوه او د دین خبره شوه، یو د عشق یو نکته پکې وره، دا به راله ډېر خوند کوي او تا ته پته ولګي چې واقعي زموږ پیغمبر ډېر عظیم پیغمبر دی، زموږ پیغمبر ډېر عظیم شان لري. څه وایي الله؟ دا معنا به تاسو ما سره لږه په خولي ووایې، ولسوف یعطیک ربک فترضا، ډېر زر دی چې زه به تاله هغه څه درکړم چې تا به ووایې، تا به رضا کړم، تا به رضا کړم. الله وایي رسول الله مبارک ته چې ډېر څه به دا زه به تاله درکړم چې تا به زه ووایې رضا کړم، تا به زه بس دا خبره مې ستاسو په دې خولې یو خبرې مقصد دپاره راوړه، تا به زه رضا کړم. الله وایي یرونو د آدم علیه السلام نه راواله، آدم علیه السلام، بیا نوح علیه السلام، بیا ادریس علیه السلام، بیا شیس علیه السلام،
بیا ابراهیم علیہ السلام، بیا اسحاق علیہ السلام، بیا یعقوب علیہ السلام، بیا یوسف علیہ السلام، بیا اسماعیل علیہ السلام، بیا موسی علیہ السلام، هارون علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، داود علیہ السلام، عیسی علیہ السلام. دا ټول پیغمبران لګیا شوي دي الله ته ربه ته زمونږ راضي شي، ربه ته زمونږ راضي شي الی یوم القیامه پورې پیغمبران، بیا د پیغمبرانو نه پس صحابه، د صحابو نه پس تابعین، د تابعینو نه پس تبع تابعین، د تبع تابعینو نه پس ائمه مجتهدین، د ائمه مجتهدینو نه پس علما، د علماو نه پس صلحا، د صلحاو نه پس شهدا، د شهداو نه پس نیکان صالحان. دا ټول شپه الله ته د دې د پاره پاسي چې رب ته زمونږ نه راضي شي، رب ته زمونږ نه راضي شي، رب ته زمونږ نه راضي شي، جاړي فریاد کوي، جلاګانې کوي چې رب زمونږ نه راضي شي. په مخ د کائنات کې یو هستی داسې ده، یو هستی په مخ د کائنات کې داسې ده چې رب ته خو ټول وایي چې ته زمونږ نه راضي شي، او هغې هستۍ ته رب وایي زه به تا راضي کومه. دا ډېر لوی شان دی وروڼو، دا الله وایي زه به تا راضي کومه. د آدم علیه السلام نه راواله تر د قیامته پورې خلک الله ته جاړي چې ته زموږ نه راضي شي، او الله وایي محبوبه زه تا به راضي کومه. الله اکبر. ولسوف یعطیک ربک فترضی. ډېر زر دی چې ای د دوانو جانو سرداره هغه څه به درکم چې ته به راضي شي. څلورم نمبر نکته وره، الله یعطیک ویلي دي چې زه به تاله درکم. نو زمونږ د علما وایي د تفسیر وایي دي کې عموم دی. عموم څه ته وایي؟ زه تا ته وایم هلکه زه به تاله درکومه، اوس څه راکې؟ پیسې راکې، قلم راکې، واسکټ دې راکې، نور درکوم نه. دا رومال راکې، او که زه تا ته هلکه دا رومال درکوم، بس خبره ختمه. او که زه تاله به زه څه څیز درکوم، نو دې کې عموم دی. اوس الله وایي زه به راله درکوم، څه به درکوم؟ جنت به درکوم، حورې به درکوم. نه، ای د دوانو جهانو سرداره چې څه ستا خوښ یې هغه به راله درکوم. دا پکې نشته چې دا درکوم او دا درکوم. ولسوف یعطیک ربک فترضی. ډېر زر دی چې زه به تاله هغه څه درکم چې ته به راضي شي. څه به درکم هېڅ پته عموم الله راوتی چې څه دي هغه الله ته پرېږي. رسول الله اسجانه وره، رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل وی قسم د الله په ذات کو ما ته هم پته لګي چې الله به ماله څه راکړي. اوس چې دا به دا لوی شان او مقام دی او که نه دی. ولسوف یعطیک ربک فترضی. او بیا اوس د عشق او د محبت انداز ته دی بل آیات کې ګوره. معنا خو یې زده کړه. والضحا معنا دې مې زده کړه، څه دې زده کړه؟ واللیل اذا سجا دې مې زده کړه. ما ودعک ربک وما قلا. نه رانه خپېم او نه مې پرېښې. وللآخرة خیر لک من الاولی. آینده جون د رستنی جون نستا خشته دی. ولسوف یعطیک ربک فترضی. دا هغه څه به درکم چې تا به زه راضي کړم. دې نه پس ورته الله وایي ها زه به تا خفه کوم، زه به تا خفه کوم. ولې تا لکه مثال به راته اول ویم داسې یو سړی خفه شو تا نه، او تا هغه سره مخکې ډېر احسانات کړي وي، ډېر کور دې م ورکړی دی، وسړی دې ولې ګاډی م ورکړی دی، وسړی دې ولې پیسې م ورکړي دي، او هغه تا نه خفه شي. هسې څوک بل څوک وایي چې هلکه هغه رانه خفه دی او هغه رانه راشي چې تا به زه خفه کوم. د الله نعمته تا له خو ما کور هم درکړی، تا له خو ما موټر هم درکړو، تا له خو ما پیسې هم درکړي، زه به تا خفه کوم. په دقې انداز الله ورته وایي ای د دوانو جهانو سردار تا به زه چېرته خفه کوم. تا له ګوره الم یجدک یتیما فآوی. الم یجدک آیا ته ما موندلې نه وي یتیما چې یتیم وې، یتیم وې فآوی ما زیده. رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته ګورئ څنګه پیدا شوی دی. د پیدایش نه شپږ یا پنځه میاشتې مخکې د رسول الله د پیدایش نه پنځه میاشتې مخکې بابا وفات شوی عبدالله. پنځه میاشتې پس مخکې ته وفات شوی دی، پنځه میاشتې پس رسول الله. نو یتیم و. نو چې یتیم و نو لومبې چل الله وایي ما څه چل وکړه؟ د مور غېږه مې درکړه. شپږ کاله د مور په غېږه کې وې. د هغې نه پس بیا مې راله د نیکه غېږه درکړه. یتیمن فاوا غېږه مې درکړه او نیکه دې لوی تربیت کو. او بیا د نیکه نه پس فآوا چې دلته دا ځای یادوي علما که نه، نو دا د رسول الله مبارک یو تره دی چې هغې
تربیت کړې ده او د هغې کومه خصمانه کړې ده، نو یاد ساتئ چې ابو طالب صاحب نبی علیہ السلام خو یتیم و، دا اتو کالو چې شو، دا اتو کالو، نو نیکه عبدالمطلب وفات شو. نو چې نیکه عبدالمطلب وفات شو نو د دقې اتو کالو نه راواله تر د 50 کالو پورې تربیت ابو طالب صاحب کړی دی. دا 42 سال بیا خو الله پیغمبري ورکړه، خو د پیغمبرۍ نه پس هم 10 کال ابو طالب صاحب جمدي و چې کومه مرګتیا ابو طالب صاحب کړې ده، کم خیال ساتلی د ابو طالب صاحب. نو اسې خو الله ورته دا نعمت نه یادوي که نه چې الم یجدک یتیما فآوه، ته ما یتیم پیدا کړې نو ما راله د تره غېږه درکړه، د هغې تربیت وکړو، نو هغې زبردست تربیت کړې ده. هو په دې به مستقل جمعه بیان کو انشاءالله چې ابو طالب صاحب د رسول الله مبارک کم خصمانه کړې ده، کومه مرګتیا کړې ده، خو ابو طالب صاحب کافر. الله اکبر. دا عقل ته بس دا عقل به بس ودرېږي، څه به کېږي نه چې خدا مخکې څه وویمه. ابو طالب صاحب څومره د نبي علیه السلام خدمت کړی دی. خدا الله دی دنیا ته یو خبره کوله چې د کافر انسان په غېږه کې به د تربیت کوم، خو د وخت پیغمبر به نه جوړ. لکه څنګه موسی علیه السلام، د موسی علیه السلام تربیت چا کړو؟ فرعون. د فرعون په کور کې 13 کاله تیر کړي دي، د دشمن په کور کې، او الله ته پیغمبر جوړ کړی دی. الله وی دا زه دنیا ته ښیمه. نو د رسول الله مبارک د تره د نبی علیه السلام ډېر خدمت کړی دی، ډېره لویه مرګتیا کړې ده. مکه مکرمه کې اوس هم شیب ابي طالب شته، یو دره ده، دره چې کله رسول الله مبارک نبوت میلو شو اعلان یې وکړ، دې د مکې خلکو اخوا ولیږه، 1 کال او بعض علماوی 3 کال یې په هغې دره کې تیر کړي دي، هغه سختو کې تیری کړي دي چې پاڼې نبی علیه السلام وي موږ به خوړی، یو وخت به روټۍ و بله به نه وه، خو دې 3 کاله کې ورسره خپل تره څنګ په څنګ ولاړ، او یو موقع خو داسې راله. الله اکبر. د مکې خلک ابو طالب صاحب لراله، وایي داسې چل دی چې دا ستا واره دی، او ستا دین هم دقه د کفر دین دی او زمونږ هم دی. نو دې کې زمونږ مقابله کوي او موږ ورته وایي چې ته یو الله مه منه. اوس سره یو بله خبره کوو، ته د دې خپل وراره ته وایه بس ته خپل رب منه، موږ تا ته څه نه وایو، خو زمونږ د خدایانو پسې څه مه وایه، زمونږ د بوتانو پسې څه مه وایه. او بیا داسې چلو که ابو طالب صاحب لاړ شه وراره ته دې وایه چې څومره دولت غواړي، څومره سرداري غواړي، په دې مکه کې چې څومره خشتترین زنانو بیبي د هغه غواړي، چې څومره دولت غواړي، چې څه غواړي هغه له درکو، خو دومره قدر کار وکړه چې زمونږ د خدایانو ته بد مه وایه، خپل د خپل رب د عبادت کوه چې څه کوې هغه کوه. دا یو درخواست یوسه، او دا خوراره دې پیکه. ابو طالب صاحب راغی، ابو طالب صاحب چې رسول الله مبارک ته یې ورواره زم بوډا شو، او د مکې دغه خلک مال راغلو، دولت، پیسې، جیداد، سرداری، ښځه، چې څه غواړی هغه راله درکو، خو د دې بوتانو ته څه مه وایه. او نور ستړی شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم سترګو کې اوښکې راغلې، ورته یې کاکاجي یو 2 خبرې ووایه. یو خبره دا ووایه چې دوی سرداری، دولت دا غواړي، کو په دې یو لاس کې راته دا نور کیدي او په دې بل لاس کې سپوږمۍ، یعنی د دنیا دا دولت راوړي، زه به د خپل رب د وحدانیت نه ونه، او دوی به منې کوم چې رب یو منې او د دې بوتانو عبادت. او کاکاجي پاتې شو ستا خبره، نو بس چې ستا خوښه ده نو بس ته م رانه خوښ شه. او رسول الله مبارک داسې روان شو. دا په حدیثو کې وورئ. ابو طالب صاحب ورته وراره ودرېږه ودرېږه. دغه وخت کې یو څو اشعار ویلي دي، په دې کتابونو کې موجود دي، د سیرت په کتابونو کې. والله لن یصل الیک بجمعهم، ای زما ورواره دا ټول دې راجمع شي، دا ټول دې راجمع شي. او ای ورواره دا واوره چې ستا یو ویښتم نشي ازارولی، او کو تاله لاس درځي نو دا به په هغې وخت کې راځي چې ابو طالب صاحب به د خاورو څادر اچولي، دا به هغې وخت کې راځي.
چې څه کې هغه کوه په شا دې زه ولاړې. نو زبردست تربیت ابو طالب صاحب کړی دی. نو ابو طالب صاحب متعلق الله وی الم یجدک یتیما فآوه، ته یتیم نه وې تاله موږ ځای درکړه. او دویم نمبر وره ووجدک ضالا فهدا، موږ ته مونتلې وې ضال. نو د ضال چې کومه دلته لفظي معنی ده او کومه موږ عام کو هغه ګورې نه ده ګورې. د ضال خو اصل معنا چې خلک یې کوي دام د ټیک ده ګمراهي، خو د پیغمبر چرته ګمراه کېږي نه. د ضال ډېرې معنی دي، دلته بیا راته صرف زه دوه معنی یادې کړم. ووجدک ضالا، ضال په عربی کې یوازیوالي ته وایي. ضال الشجر، عرب وی ضال الشجر، وی اونه یوازې ده هلته صرف، نورې ونې ورسره نشته. نو ووجدک ضالا، ته یوازې وي. فهدا الناس الیک، نو موږ خلکو ته هدایت وکړو. ته یوازې وي او ستا ما یو لویه جمعه د ملګرو جوړه. لوی نعمت دی کنه، سړی یوازې او بیا ورپسې رستو په زرګونو خلک ودرېږي، دا الله نعمت دی. ووجدک ضالا فهدا، ته یوازې وي منګه ستا خلک ملګري ډېر کړل. او دویم نمبر د ضال معنا بې خبره دی. ووجدک ضالا، ته بې خبره وې چې قرآن څه څیز دی، دین څه څیز دی، شریعت څه څیز دی. دا الله په قرآن کې ویلي دي ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. ووجدک ضالا، ته بې خبره وې فهدا، تاله ما پیغمبري درکړه، تاله ما قرآن درکړه، تا ته ما شریعت درکړه، ته خبر شوې. حقیقت دا دی. نبی علیه السلام خو امي و. امي څه ته وایي؟ انپړ ته. انپړ زمو ستا دپاره څه شی دی؟ بد صفت دی. هلکه وایي څه انپړی څه، خو د رسول الله مبارک دپاره امي دا ډېر لوی صفت دی، دا ډېر لوی صفت دی. وایي څنګه؟ ما ته وګورئ څنګه هغه انسان چې نی لوستل کول شو نی لیکل کول شو، داسې قرآن ولا الله ورک، داسې قرآن چې د مکې خلک د فصاحت او د بلاغت په انتها باندې وو، ډېر قابل ترین کسانو. خو نبی علیه السلام چې ولا کوم قرآن راوړه، الله ورته 3 چیلنجه ورکړل، څلور چیلنجه یې ولا ورکړل چې ای عربو تاسو خو قصیدې جوړوئ، تاسو خو اشعار جوړوئ، زه د دې قرآن په شان قرآن راوړی. قل ان اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن. د دنیا د اول نه راواله تر د قیامت د ورځې پورې چې څومره پیریان یې او څومره انسانیان یې ټول راجمع شي او د قرآن سه قرآن راوړی، ناکام. بیا ورته الله وي فاتوا بعشر سور مثله، د دې په شان 10 سورتونه راوړی، ناکام. اخره کې الله ورته وایي وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورة د اناتوینا کل کوثر په شان یو صورت خو راوړی که نه، هغې کې مغوي ناکام. الله ورته اخره کوي فلیأتوا بحدیث مثله، د دې قرآن په شان یو لفظ خو راوړی، هغې کې دوی ناکام. نو چې کوم انسان نه لیکل کولی شي او نه پواول کولی شي او داسې عظیم کلام راوړي چې د قیامت د ورځې پورې د هغې کلام مقابله کې څوک بل کلام نشي راوړي، نو دا په حق او په سچه پیغمبر دی. نو ځکه ما كنت تدري ما الكتاب وجدک ضالا، ته ناخبره وې فهدا، موږ څه چل وکړه؟ تا ته هدایت نصیب کړه، تا ته لاره وښوله. ووجدک عائلا فاغنا، او ته موږ مونتلې وې غریب فقیر وې سم د سره نو فاغنا، نو د خدیجې په مالدار ترین انسان کړه. دا حقیقت دی. یو معنا دا ده، او یو معنا دا ده ووجدک عائلا، ستا زړه کې هغې وخت کې فقر او دغه فاغنا، ته موږ د رب نه علاوه د دې تمام جهان نه مستغني کړی. استغنا خو ډېر لوی شی دی که نه؟ استغنا خو د زړه په کار ده، مالداري خو د زړه په کار ده. چې زړه دې مالدار وي او زړه دې مطمئن وي، دا ټولې خوشحالۍ دقه دي. او چې زړه دې مطمئن او مستغني نه وي که نه، نو قسم په خدای کو په دولت باندې اطمینان راځي. زما دې د الله په ذات باندې قسم وي، د الله په ذات مې قسم چې په دولت باندې دا اطمینان نشته، استغنا نشته. چې یو سړی ته وایي دولت ورسره ډېر دی، دی به ډېر خوشحاله وي. راشه وګوره مړه، زه اکثر خبره کوم په دې دنیا کې د ټولو نه ترقي یافته ملک هغه جاپان دی. په دنیا کې د ټولو نه ترقي یافته ملک
هغه سویزرلینډ دی. په دنیا کې د ټولو نه ترقي یافته ملک د امریکا ده. او تاسو نن زره ته د کتابي خبرې نه کوم، په دې ګوګل باندې ورکې چې په ټوله دنیا کې د ټولو نه زیاتې خودکشۍ په کوم ځای کې کېږي، نو په امریکا کې، په جاپان کې او په سویزرلینډ کې کېږي. نو هغې خو مالدار دي. ولې؟ نه، استغنا خو د دې ده. نه الله وایي ما تا ته استغنا در نصیب کړی ده، ټول جهان نه بې پروا یې. دا نعمتونه چې بیان شو، الله ورته خیر اوس په تم لږ دغه کې فاما الیتیمه فلا تقهر. یتیم ته به غالب کېږي نه، غصه به پې نه کې، محرومه کې به نه، ذلیله کې به نه، د یتیم په سر بلا سږدي. دا مو تا ته وایي. واما الیتیمه واما السائله فلا تنهر. او چې سائل ته راغی نو راټې به نه. خو تا ته پته ده چې دا دغه دی، دا ضرورتمند دی، ولې څه ورکه. او که ضرورتمند نه دی نو راټې ما په ښکلې دغه ورته مونږ معاف کړه. راټې به نه، سائل به راټې نه، د دې دنیا سائلان به راټې نه. بس په ښکلې انداز ورته وایي نشته را سره، یا ورته ووایي معاف مې کړه. نو واما الیتیمه فلا تقهر واما السائل فلا تنهر. او یا دلته د سائل نه مراد فاروق جانه علما وایي د دین سائل دی، د دین سوال کوونکی دی. نو که یو دیني مسلې لرله څوک رالل نو داسې به یې راټې نه چې دانګه مله تاله دا نه درځي. نه، ورته مسله بیان کړه په ښکلې انداز. واما السائل واما بنعمت ربک فحدث. او هر چې تاله کم الله نعمتونه درکړي دي نو فحدث، د هغې اظهار وکړه. دا اظهار وکړه. د دې دوه معنی دي. یو معنا دا ده چې کم نعمت ته الله د قرآن درکړی دی او د نیکو خبره، فحدث دا خلکو ته بیان کړه. قرآن بیان کړه، نعمت دی کنه، قرآن نعمت دی کنه، حدیث نعمت دی کنه، دا بیان کړه. او یا ته نه مطلق دا چې نعمت الله درکړي د دې اظهار وکړه. د دې اظهار وکړه څه مطلب؟ الله را مال درکړی دی نو خشته جامې اچوه، خشته کور ځان له جوړ کا، خشته موټر کې ګرځه، خشته اجره ځان له جوړه کا. خو دومره قدر کار دی چې دوه کاره به نه کې، یو به فخر پې نه کې، یو به پکې کبر نه کې. نور د نعمت اظهار وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو ملګری راغی، داسې زړې جامې اچولې، یو مالدارو. وی دا ولې؟ وی یا رسول الله بس وی تاله خو الله دولت درکړی دی، نعمت یې درکړی، ښه خشته جامې اچوه، ښه خشته واسکټ اچوه، ښه خشته پټکي واخه، ښه خشته موټر کې ګرځه، ښه خشته بنګله ځان له جوړه کا، بهترینه بنگله ځان له جوړه کړه، هېڅ ګناه نشته. لا بأس بالغنا لمن اتقى الله عز وجل. په مالدارۍ کې هېڅ ګناه نشته چې سړی پکې د الله نه یریږي، خبر پې نه کې، فخر پې نه کې، او دغه شان د الله په لار کې نه ورکې. نو چې دا کم نو نه چې کبر پې نه کې، فخر پې نه کې، خو ښکلي موټر کې ګرځه، خو ښکلي جامې اچوه، خو ښکلي کور ځان له جوړ کړه، ښه د نعمت اظهار کوه، خو کبر او فخر به نه کې. نو اما بنعمت ربک فحدث. د خپل نعمت اظهار کوه، خو ښکلې کوه چې الله له تحدیث بالنعمت چې ورته وایي دا کوه. دا صورت کې الله رب العالمین په دې شان رسول الله مبارک ته دا کړه. تاسو حقیقت دا دی چې سړی د دې دا معنا یې زده کړي، ډېر خوند او ډېره مزه ورکوي. نو دې صورت د الله په جناب کې ډېر لوی شان دی، ډېر لوی مقام دی، ډېره لویه مرتبه ده. د دې د وجې زموږ علما وایي، دا په حدیثو کې نشته، خو دا لوی لوی علما چې کوم دا عاملان علما دي او صحیح علما دي، دې د وجې دوی د دې صورت څه خصوصیات بیان کړي دي. او یو خصوصیت ډیر مشهور دی چې د مختلفو کتابونو کې راغلی دی چې دا صورت چونکې دا نبی علیہ السلام شان پکې ډیر لوی بیان شوی دی، نو چې سړی یې په سوچ او په فکر باندې وای نو الله ولا ارس ورکړي. لکه بعض علماء د دې صورت متعلق فرمایلی دي چې یو د دې یو خاص انداز دی، او په هغه انداز باندې ته وی کنه نو یو واته نه پیدا بیان کړي، زرته یو 15 بیانومه. او دا چونکې د معاشره کې ډېر زیاتې ضرورت دی، د دې د وجې دا علماء بیان کړي. یو دا دی چې ډېر خلک موږ په دې خپل وطن کې وینو ملازمت یې نشته، ملازمت نوکري یې نشته. نو موږ ته ډېر خلک وایي یاره ټیک ته بس همدغه الله ته به موږ نږدې کېږو، نو د الله د نږدېکت نه علاوه بله لار موږ سره نشته. او زما د دې وظایفو کولو یو مقصد هم دی. زما مقصد دا وي چې دا خلک په دې جعلي پیران، دا پروفیشنل چې کوم پیران دي چې د انسان نه ایمان عملي او حیا عملي، او زمونږ ټول خلک نن په دې مبتلا دي.
بس تعویز پیرو تعویز پیرو تعویز پیرو ایمان هم د خلکو نه تللی دی او هغه حیا هم د خلکو نه تللی دی ځکه چې دا کم موږ په دې سوشل میډیا باندې وینو که نه نو زه حیران پیم دی خدای پاکه خلک تباه و برباد شو ایمان هم د سړي نه ځي ځکه هغه ورته لګیا دا چلو کو دا چلو کو کله ورته د ښځې پرتوک دې راوړه او کله ورته کمیس دې راوړه دا د خلکو نه دا حیاګانې واغشې زه ملکه زموږ خود هغه رب دی هغه کریم رب دی هغه رحیم رب دی چې زمونږ هر څه اوري خو څه طریقه ورته پکار نو دې د وجې چې د کوم سړي ملازمت نه وي نوکري نه وي یا د کمې جینې یا د هلک رشته نه کېږي دویم نمبر دا رشته نه کېږي او دریم نمبر علماو دا بیان کړې ده چې کاروبار د چا نه چلیږي نو یو طریقې د دې صورت ښولې ده په دې صورت کې د کاف دا ضمیر رسول الله مبارک ته لګه دی والضحى والليل ما ودعك تا نه دی خفه ربک ستا رب وللآخرة خیر لک نو په دې صورت کې چې تو ګورې نو نه کافه دي نه کافه او دا ټول ضمیر رسول الله مبارک ته راځي ته نو نبی علیہ السلام خو ډېر لوی شان لري نو چې په دې کاف باندې کله سړی ورسي که نه وهابول صاحب یاده په کاف باندې ورسي لکه زه برته مثال په طور ووایم والضحى واللیل اذا سجا ما ودعک نو دې کاف ته چې ورسي نو دې وخت کې علما ویلي دي 9 ځله به ووایې یا کریمو یا کریمو یا کریمو یا کریم دا به 9 ځله ووایې نو چې د دقې کاف نه وړې والضحى والليل اذا ما ودعك ربك نو ربك په دې کعبه بیا چپ شو بیا به 9 ځله ووایې یا کریمو یا کریمو یا کریمو په دې صورت کې 9 کاف دي او په هر کاف ودرېږه او 9 ځله وایي یا کریمو یا کریمو 3 ځله مخکې د دې صورت نه مخکې درود وایي او 3 ځله وروستو چې څه قسمه کاروبار دې نه چلیږي انشاءالله الله به رواني ځکه د نبي علیه السلام شان په دې کې بیان شوی دی چې رشته دې د لور د زوی نه کېږي یا بیانوي انشاءالله کار به کوي 21 ورځې کې وکړه 21 کې نه وي 13 ورځې کې او 40 ورځې پس په الله خامخا کوي او یا د نوکری ملازمت نو علماء یو دا د دې صورت خاصیت بیان کړی دی دا باقاعده دا مې راته چا حواله دا حواله اورې زمونږ د دې بر صغیر یو ډېر لوی عالم دی دا هغه نوم دی مولانا محمد عمر پالنپوري رحمهم الله اوس د هغه زوی دی مولانا محمد یونس پالنپوري دامت برکاتهم اوس هم شته دا وظیفه هغه ښولې ده دا ما ته د خپل خو ما سره کتاب کې وخو هغه کتاب هغه بکري موتی هغه تقریبا 2.5 صفحې د زو پسې سار خدا ته ما مخکې ما اورېدلې و دې کتاب کې او کته خو ما هغه حواله پیدا نه کړه هغه د یو کتاب حواله ورکړې وه نو دا قسمه د دې څلورو خبرو دپاره کاروبار دې نه چلیږي نوکری دی نشتا ملازمت دی نشتا د جنې الک رشته نه کېږي انشاءالله د دې برکت دویم خاصیت علماو دا بیان کړی دی چې یو سړی نه یو انسان ښځه ترې خفه شوه مور ترې خفه شوه زوی ترې خفه شو ملګری ترې خفه شو دا راځي زموږ په دې ځای کې او دی لاړ شي دا صورت داسې چلو کوي چې 2 رکعاته نفل دا مولانا محمد یونس پالنپوري رحمهم الله بیان کړی 2 رکعاتو نفل نیت وتړه په لومبي رکعت کې 11 ځله دا صورت ضحی وایا او په دویم رکعت کې 9 ځله دا صورت ضحی وایا په لومبي رکعت کې 11 ځله او د هغې نه پس سلام واله او دعا وکړه الله به د هغه خفګان والا ملګري تا سره رضا کړي او دریم نمبر د ظالم دشمن نه د نجات دپاره چې ظالم دشمني ستا د هغه د نجات دپاره مولانا محمد یونس پالنپوري رحمهم الله دریم خاصیت یې دا بیان کړی دی چې ظالم دشمن دی وي او تا سره دشمني وي او ته د دې ظالم نه ډېر تنګ او د دې ظالم د ظلم نه نجات غواړي نو د دې دپاره داسې چلو که چې 313 ځل 313 بار دا صورت وایا دا صورت وایا او دینه مخکې څو ځله درود او وروسته څو ځله درود وایا دا صورت ضحی 313 بار وایا چې ظالم نه ظالم دشمن دی الله به تباه برباد کړي یا به تا د هغه د ظلم نه الله نجات درکړي
نه خاصیتونه هغه بیان کړي دي. دا یو څو مې راته بیان کړل، وخت چې ختم شو نو که چا خیر بیا نور دغې بیا زه نور دغه ویم، خو دقه دپاره ده. نو د دې صورت د الله په جناب کې ډېر لوی شان دی، ډېر لوی مقام دی. کله چې مانځه کې علما وایي دې معنې ته لږ سوچ کوئ، خو اوس هم معنی نه یاده کړې. د اردو د پښتو تفاصیل دی کې نور یې راته ما تشریح، مقام، مرتبه او د هغې خاصیتونه بیان کړل. دا وایه انشاءالله وتعالی د دنیا او د آخرت کامیابی الله په قرآن کې او د خپل ځان سره یې ښي. رب دې د دې صورت هغه اصل مفهوم کې چې الله زموږ په زړو کې بیان کړي. دعا وکړئ الله زموږ حال. درود شریف ووایه. اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت عليه